یو دفاعي قوت جوړ کو، یو مضبوط قوت جوړ شي، بیا خامخا یو وارث داسې روشي چې په مخ روان شي او د دنیا د کمزوري خلک په وسایل باندې قبضه کو، د هغې غریب علاقې نه کومینې نه دی او وسایل روړي او په خپل زوی باندې خرج کوي. دغه د وسایل قبضه لکه څرنګه چې دلته برطانیه انګریز راغلی و، دغسې مختلف قومونه د دنیا یوه بل سیټ ته لوړل، د هغې کمزوري خلک وسایل یې واخیستل چې کله د کارخانې دور راغی، چې کله د ماشین دور راغی، دا وسایل ډېر قیمتي شول، په دا پسې ټوله دنیا راونه شوله. په هغه وخت کې چې کوم د وسایل قبضه وه، هغه ته یو نوی نوم ورو، هغه قبضه په هغه شکل کې دو، طریقې بدلې دي، مقصد یې یک یو دی. نن یې د دنیا طاقتور قومونه ملکینه کمزوري قومونه تدریم یا وسایل ورنه وخلی. بیجدایایی چې پښتین قوم چې په کیمه خوره باندې ابود دی، دا ته خدای ډېر وسایل ورکړي دي، دا ته خدای ډېر ښه وطن ورکړی دی، خو بنیادي خبره دا ده چې تر نن ورځې پورې د خپیره پښتین قوم کلر دی او خبر دی د خپلې خورې په قیمت باندې ځون نه که خبر. یو داسې قوم، یو داسې نسل یې نه که تایور چې په خپل خزانې، په وسایل، په وصول، په هر څه باندې پوه وي. خو کمیز دا ته وکسي هغه قومونه چې دی د دولت نه ډک دي، په هغه باندې زورور قومونه شپه ورځ لګیا دي، دی دماغي طریقه باندې ها کنټرول کوي، د دی اقتصاد ها کنټرول کوي، دی په مختلفې طریقې باندې هم منتشر کوي. کنن پښتین قوم وکسې دی په سیاسي بنیادینه باندې تقسیم کړی دی، د اقتصاد یې ور ختم کړی دی، هره لار ورته بند کیږي. په موجوده وخت کې د علم په میدان کې په پښتین قوم نه پوته خلک نشته او دا باقاعده په منصوبه باندې دغه چارې کیږي. خلق لګیا دی، محنت کو، د پردي دنیا، د پردي ملکي په وسایل قبضه وکړو، خپل کور ته یوسي، بیا ژوند په جوړ کو. خلق د ژوند په جوړول لګیا دی او پیرا پښتین قوم دا ټول عمر په دا ترکه چې خالی میش وخت رای وکي، خالی می ژوندي پوته شي، د میژ نه د ژوند سهولیات ویر دي، د میژ نه د ژوند طریقې ویرې دي. خو د دغه هر څه وجوهات بیا هم ډېر جواد دي. بدقسمتي سره د دغه قوم مشر کشر هیچا هم په دا شي باندې توجه نه کړاویر چې د پښتین قوم د مسلې بنیاد څه شی دی، د پښتین قوم د دغه مسلې نه د وتلې طریقه کیمه دو. نن ورځې پورې میشتو داسې ډېر کم مثالونه میلاو شي چې میش وایي چې په پښتین قوم باندې دا همت شوی دی. قبضه
امریکا راغلی دو افغانستان ته قبضه کړی دو خو یو بل ملک تای ریس راغلی و خو یو بل ملک تای بل مذهب دی بله وینه دو بل قوم دی خو که په لندنۍ پښتونخوا کې میش وکسي میش ته هغه ملک ریاست فوج چې چا د میش د خپلوۍ دوا کړې وه چا چې میش کشمیر ته بوتلی چا چې مو ته دا ویلل چې میش تاسو یو زورور ملک جوړوي چې په اکو د هر ژبې نسل مذهب خلک برابر وي د اغ پاکستانی ریاست په خپل ملک دننه یو ګوشای ملک جوړ کړي یو ګوشای خلک یې جوړ کړي یو ګوشای قوم یې جوړ کړي او میش تیادارو وشول چې میش یوه احسان ای پنجاب د پنجاب سرمایه‌دار د پنجاب سامراجي طبقه دا یو ځون ته شایدای پښتون باحیثیت وسایل پښتین د ده دپاره د پښتین وینه د پښتین ژوند د پښتین غرینه د پښتین هر ملکیت د ځون ملکیت ګڼلی دی میشکا خلی په فاټا باندې په قبایل باندې چې دا کیم بوتلس نینس کولا جنگ وشه لنن راون دی په دا که میش سوچ وکي چې د ده په دغه جنگ کې بنیادي مقصد د میش پاره څه کړل دي دهشتګردي ختمول دي یو نظام ورکول دي که نه د پښتین کوم تبعی او د پنجاب کوم ابودي جوړول دي په دا تیر کولینا کې د میش په خوره باندې په مختلف شکلینا کې د پاکستان فوج د پاکستان انټیلیجنس ادارې د پاکستان د سیول ادارې په خبر واک باندې که پارلیمنت وي کابل وي د ټول خلک سره ګډ دی او په ګډه باندې په دغه وطن قبضه وکړه بیا یې دلته یو کاروبار شریکو اول کاروبار د یو ایس ایډ په نوم و چې میش 33 بلیون ډالر یې دا وي دا د کاروبار یوه ګوشیه طریقه وه چې د دغه وطن وینه به ورته تیوله معصوم خلق به ورته مړوه او په دا باندې و ده ته ډالر میلوېدل په دا کې نه د ملک جذبه وه نه د اسلام د مذهب جذبه وه نه بل څه وي دا د پنجابي سامراجي قوتي نه جنګ و او د دغه پره ګټه کړل وي دومه خبره سپورټ کولیشن فنډ په نوم باندې د یو ګوشی تجارت په میش وکړ چې دا جنګ یې شریک د دغه جنګ یوې ګولۍ په سار باندې د یوه راکټ په سار یې د لاسې قیمت ځنې وخستی دی دا د ده په بل شکل کې کاروبار و د دغه ریاست هیڅ حیثیت نشته په ټکنالوژي کې چې دی دامره زوی ته ورسي دغه ټول عمر د پښتونه وینې خرڅ کړې پیټینکینه جوزینه روستل که تاسو ته یو د یوې ډېر ټیم نشي چې کله د انډیا د پاکستان په میانځ کې دا تنازع راغلل یا دا ډرامه چې کومه وه په دغه وخت کې انډیا یو اعتراض وکړ انډیا ورته وویل امریکا ته چې پاکستان هغه جزینه د مو خلاف استعمالوي چې تو د پښتني ډزول ته ویروي پاکستان باقاعده دا بیان جاری کړ چې کیم جزینه د پښتین یا د قبایل یا د دهشتګرد ډازو ته روي از د بل چا خلاف نه استعمالوای شه نه مې د انډیا خلاف استعمال دي د میشتوس په سار باندې د F-16 وخاستلې بیا ورسره ولیکل چې په دوزه د چا وینه تیا وخالي د پښتونه کوم دغه خو جواد ثبوتینه میشته رایشتي د دې ریپورټ تای 15,000 یې داس بامینه په قبایل اچولی دي چې دا تحقیق ویایي چې په دا کې داس کیمیکل داس دوایي وه چې دلته و د ډرکو لپاره د دغه خلک په صحت باندې اثار وي دنیا ته څه جواتول
او میش باندې د یو کاروبار شروع کړی و، هغه کاروبار یې لیا نن هراوندی. نو په موجوده دور کې د پښتین کوم هیڅ حیثیت نشته، د مو شناخت، د مو حیثیت، د مو ملکیت د پنجاب په لوس کې دی. بل د هر سړي که هر څوک یې مړ که د یوه سړي په سار باندې دته فنډ روغلی دی، بیا بل کاروبار و. او نن یې ها دی د میژ وسایل چلغوزه د ده په کنټرول کې دوبکاخیل کې مې ځکه ډاکتای د میژ د کورینې دا کورینې په ټیکا ټیکا دورون ته ورکول چې هر څه ځنې در صفا کوي، دا د بل کاروبار و. لرګي د مسیر ډېر غرینه چې وکسې د ډېرې غرینې د ونې عمر وطن نه کوله 15 کوله دی. میژ خو د دغه وطن نه د 15 کوله شي چې ورکوي. نو دا لرګی چا ووایه په کروڑین نه پیسې خالي وای و کارنیل میجر په دا لرګي باندې وکړلې، دا د میژ لوکل ټیکادارون یې ورته سیخ کړي وي. بل کاروبار د سیول حکومت نه زیاتای بجټ وخستل دي، په دغه نوم یې وخاست چې زه خو دهشتګرد ختماوه. اصل دهشتګرد خو د ده په نظر کې میژ وي، میژ وې مړولي، د دغه قوم د دغه پارلیمنټ نه وې پیسې غوښتلې چې څومره قومي یا بین الاقوامي NGOs دي، د دغه NGOs یې مکمله قبضه کړې وه. چې کومې NGO و دلته سکول جوړ کړ یا وې بل څه جوړ کړل، او ړنګ شو، اتو دمکا وشوه چې فوج څه وکړل، اتو نشوه، او په دا مجبور کړ چې ریپی ورکوئ فوج ته میژو ابودي کی. دا د بل شکل و د کاروبار. د IDPs په نومه باندې وستا وکتل شي چې د فرانس نه میشتوري په وخستې دي، د استرالیا نه میشتوري په وخستې دي، د امریکې نه میشتوري په وخستې دي. دا د IDPs په نومه باندې دلته وی چې دوی چرګې یا یوه غو دیر کړې په آ باندې د په میلیونه ډالر وخستې دي. دا د ده په میژ باندې یو بل کاروبار و. بیا دلته یوه پالیسي جوړه کړه په 2015 کې چې هغه ته ریکنسټرکشن اینډ ریهیبلیټیشن سټریټیجي ویل شي. د هغې سټریټیجي لوندې د دغه خلک د دغه وطن چې کومه ابودي وه هغه ته د هر چا نه بجټ وخستل. نن دا وکتله شي هغه پالیسي یې فیل شوه، هغه پالیسي دلته رونغله، د هغې ټول دولت چې څومره څه وي درونه یوړل. دغسې میسینګ پرسنز دي، د دوی دا وړه وړه کاروباري نه چې میشتوس ور سوچ نه دی. په میسینګ پرسن باندې وې دلته سورس ته وویل چې رشته دار یې وغواړه، رشته دار ته وویل چې په لاک روپۍ ملاقات دی. بیا ما یا اسرائیل یا بل ورته وویل FIA 15 لکه روپۍ روکه پلونکایو درته خلوص کو، دلته یې د کور غومول ورته خرڅ کو. په آنه بعد دی آکاسو نه کړل خلوص، بیا یې دمکي ورکړه چې بیا تو هم نسو. دا د دی منظم کاروباري نه دي. که څوک دا یایي چې دی په خبر نه دي، دا د دی د پالیسۍ لوندې کېدل. میژ دا وایي چې دا په ویس وخت کې د پښتین کوم حیثیت جوتاوي چې په خپله خوره ته تشه یې، تو څه حیثیت تای، تو ته خو چې یو ژڼی لیفټیننټ روشي 12 سبا کې ویلی وي که دا ټول تی اول چې په سجدې شي دا زیاین ارغلي دي چې پړ مخې وې څملاولي. د میژ په خپله خوره د میژ حیثیت بل چا وخستی دی. په داسې وخت کې میژ دا وایي چې میژ دا په خپل ژوند په خپل نسلینه په دا باندې سوچ سره وکړي او دا شناخت میژ د ده نه بیا وګټي. بنیادي وجوهات څه شی دي چې میژ نن دومره دسکیر مجبور دایز ژوند بېغیرته ژوند تېروي، دا یو حقیقت دی، خفه کېږي و نه. دغه وجه څه شی دو؟ میژ ولې دا سر باندې وشول؟ میژ خو په دا غرینه کې ډېر طاقتور خلکې ته خپل حیثیت وشوی و. نن میژ یو فوجیر ته وداري
زر مسجد په لیکه کې ودروي دا زر مسجد ټم نشي والای دا زر وزیر ټم نشي والای میشتوس نه خو یې هر څه وړي دي په یوه څېړه یم سل سره مړول که څوک دا راته کړاوي په خپل کور یې قبضه درخه کړي د مړاوی شي نه شي مړاوی استیا شي نه شي استای نو دا میش په نظر کې په ساده الفاظ کې دا خبره ده چې د پښتین کوم بیا د قبایل په خپل وطن دا دنیا کې دا حیثیت دی وجوهات یې څه دي ډېر وجوهات کېدای شي خو د پښتونه د دغه دستګیرۍ بنیادي دوه وجوهات کېدای شي یو ډیورنډ لاین دی دا پوس کرښه اول یې میش د دغه کرښې په بنیاد باندې دا قوم په دوه ټوکړې کې موت کا د دغه په دنیو کې کښلی مثال د کردستان خلک دي عرب دي کردستان خلک چې داره وسایل لري لکه زتو په څلور حیثیت تقسیم کا نیم ایران یوړ نیم ترکی یوړ څوک عراق یوړ څوک سیریا یوړ نن یې دا ټول کوم دره منتشر کړی دی چې په دا لیک یا کیمه پکې تېره کړه د دغه لیکې په وجه د کردستان قوم د کیم ټیم نه لګیا دی خالي دی دا ته نه دی ورلایه چې په خپل منځ کې سره کښیني دا په منصوبې کېږي دا په سوچ کېږي خو میشتوس خو سوچ ولته ورته کی بې علمه خلک یي بې علمه سوتلي سوچ په ځای کې ورته کی چې کله ورباندې تېره شي چې کله هم زاړونه ټیپاکي کیس په جانډوله تېر کړو پانه بعد پته درته ولګي چې پلونکای څوک وه پلونکای څوک وه نو یوه وجه د پښتین د دستګیرۍ دا شوله دومه وجه چې ډېره اهم دو د وس وخت ضرورت دی علماء کرام نوستی مشرون نوستی او دغه وجه باندې میش سر هم توروي پیڅه ورته اچوي پښې ته ورټیټېږي چې دومره عمر هم په د وطن کې په مشرتوب په یو حیثیت تېر که نن دا وړیکي وړکي دا نوجوانتونه یو بل سول هم کو دومه وجه دا دو چې پښتین قوم په نظریات تقسیم شوی دی ما اول خبره وکړه چې کیم کوم چې په یوه نظریه وداري بیا قوت جوړ شي پښتین کوم میش نه دی داره تقسیم په دا پسې د نور خلک زور دی یهودو چې پسې ګرموي یې هغه د نظریې په بنیاد دی دا ټول کوم نه چې ته پښتنه وکړې تو دوه قسمه خلک ملاو شي یا که کم وي که ستر وي مکمل 100% پښتین دوه قسمه خلکو وي یو مذهبي سوچ ول خلک وي دوامو کوم پرست خلک وي نن دا یو حقیقت دی په دا باندې دا نه د مونه پی ټي ایم خفه کېږي نه دا د مونه مذهبي خلک خفه کېږي نه بل دا یو حقیقت دی چې د کوم پرستو د مذهبي په منځ کې چې کیم نفرت جوړ شوی دی داره نفرتو د موتو نه اسرائیل نه کو څومره چې دلته د کوم پرست په مرګ باندې مذهبي خلک جشن منوي څوک ته خو خپل پښتین مې دی کېدای شي د مو ورور تربیر وي او مذهبي سوچ ولوي د اخ په مرګ باندې دا ټول کوم پرست خوشول وي د کوم پرست په مرګ ټول مذهبي خوشول دی دا تقسیم نه مو کړی دی نه تو کړی دی نه مو تو ته مشر کړی دی در اصل دا تقسیم میشته نور طاقتی نه کړی دی هر سړی میش مسلمونی په دا مدرسې کې هم سبق ویلی دی لمینځه لمونې روز دا کړی دی بله دا او نن چې جنازه ته مخته کېږي چې عالم نه وي میش ویلوړ وي یا که کوم پرست وي که بل وي هر سړی خپل حیثیت وپېژنئ مذهبي بنیادینه باندې چې په دا وطن کې کیم ضروریات دي په جار په تورې سترګې قدر احترام میش ورته لري خو چې کوم پرست د کیم سوچ د پښتونه د دغ جنگ نه د دغه بدرنګۍ بدبختۍ زیرولي د اسولي نه د وبوسي د اخ کوم پرستی ذات وکا د اخ تحریکی ذات وکا میشتوس اول په وینه خپلي چې د مور نه زیږي میشتوس مسلمون عیسائی هندي نه وي اول میشتوس د پښتین د وینې سره وزیږي
په آن آباد میش تو سر زده شي چې ته وزدایې او ته وزدایې میش په دا فخر کې چې مسلمونی د مسلمونه په قوم کې خو په دا باندې بیا زر وراکه چې د یوې پښتانه مرزیایه د پښتین کوم د وسایل پره د پښتین کوم د چکسترګۍ پره د پښتین کوم د یوولي پره مسجد وزیر خو ډېر لاند شایي په مسجد وزیر کې خو دلته وزدا پته نه لګي چې کیم مسجد نستی کی وزیر نه د مشر پته لګي نه کشر یوه مې ژبه دو یو مې لباس دی یو مې رواج دی یوه مې علاقه دو یو مې مذهب دی هر څه مې خپل دی خو میش دا یایي چې په کیم ځای کې چې پښتین دی په کیم وطن کې چې پښتین دی د میش دی د وینې په بنیاد د کوم پرستۍ په بنیادو میشتو سره یو کیږي بیا کیدای شي میشتوس په دغ طرف باندې راون شي زه خبره ختموم زه یې ور بیا ویایم چې د میش د مسلې حل که غلطي وي بېشکه څوک مې ټیک کړو خو د مذهبي د کوم پرست په منځ کې کښېنستی دی که نه وي میشتو سو په درنګې سره مړوي لکه د مړه چې شولي پردی هم کا مړوي خپل هم ډېر پله مړوي دومه خبره بېشکه میش د پاکستان عیسایي خو د پښتین قوم یو داسې سیاسي جدوجهد په چار دی چې میش هر قوم هر کلی هر کور ته یو دا پیغام ورسوي چې د میش د نوي نسل ژوند په تشي کې دی درمه خبره د میش د وسایل متعلق اکه په افغانستان کې دي اکه د پښتانې په دا خورا باندې دي میش یو داس آګاهي مهم وچلاوي چې میش خپل قوم خپل خلق د وسایل په اهمیت خبر کی